سلامونه د نړۍ تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلئ. د طالبانو پخوانی سفیر په اسلام آباد کې عبدالسلام سیف طالبانو ته ویلي دي د ناپوهۍ له امله د فرصتونو له لاسه ورکول بدې پایلې لري. د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ په مهال په اسلام آباد کې پخوانی سفیر عبدالسلام سیف طالبانو ته په اشاره ویلي دي چې بادرکه او پوهه سیاستوال له هر مثبت فرصت څخه ښه ګټه اخلي. هغه وایي که د ناپوهۍ له امله او یا هم په قصدي ډول فرصتونه له لاسه وځي نو دا به بدې پایلې ولري. عبدالسلام سیف واکمنو طالبانو ته سپارښتنه کړې ده چې په سیاسي ډګر کې دې له مثبته فرصتونو څخه ګټه واخلي او د بدو پایلو مخه دې ونیسي. هغه زیاته کړې ده چې په قصدي توګه په ټولنه کې د فرصتونو له پامه غورځول کردار په لوی ګواښ بدلیږي. پاکستان کې د طالبانو دغه پخوانی سفیر خپلو ملګرو ته سپارښتنه کوي چې باید ویښ او هوښیار واوسي. په افغانستان کې د بیان په ازادۍ د بندیزونو له کبله طالبانو هم د نورو کابل میشتو سیاستوالو په څیر یوازې د کنایې په ډول په طالبانو نیوکې کوي. ملا عبدالسلام سیف هم له یو دغو کسانو نه دی چې په خواله رسنیو کې د کنایو پر کارولو پر طالبانو نیوکې کوي. د نیوکې په دې لړۍ کې ملا عبدالسلام سیف یوازې نه دی بلکې د طالبانو د حقاني شبکې په ګډون یو شمېر لوړپوړي غړي نور هم دي. بلې خواته د تحریک انصاف ګوند وایي په زندان کې د عمران خان ناسم روغتیایي وضعیت ته د بیړني پام غوښتنه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویلي دي چې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د وینې شکر د زیاتوالي او د زړه ناسم تکانونه ورته د اندېښنې وړ دي. د شهباز شریف په مشرۍ کې د پاکستان له حکومته غوښتنه شوې ده چې د خان صاحب د معاینې او درملنې لپاره د هغه ډاکټرانو ته اجازه ورکړي. د تحریک انصاف د اطلاعاتو مشر شیخ وقاص اکرم خبریالانو ته ویلي دي چې د عمران خان قانوني حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. هغه وایي عمران خان له ټولو اسانتیاوو محروم شوی دی ترڅو فزیکي او ذهني شکنجه ورکړل شي. د هغه روغتیا موږ ته مهمه ده او که پاملرنه ورته ونه شي خطرناکه پایلې به ولري. شیخ وقاص اکرم غوښتنه کړې ده چې عمران خان ته د خپلو غوره ډاکټرانو لخوا د منظمه طبي معاینو اجازه ورکړل شي. نوموړي دا هم زیاته کړې ده چې د پاکستان دغه پخوانی لومړی وزیر ته باید د زندان دننه اجازه ورکړي څو له خپلو اولادونو سره اړیکې ونیسي. هغه دا د عمران خان قانوني او بنسټیز حق بللی دی. د تحریک انصاف ګوند د عمران خان د هغه د میرمنې د پخواني بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د نورو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه هم کړې ده. دا و د نن ورځې تازه او مهم خبرونه.